درې قسمه خلک د دریو سیزونو څخه محرومیږي. اول، غصه کوونکی د صحیح فیصلې څخه، ځکه کومه فیصله چې د غصې په حالت کې وکړی شي د هغې آخري نتیجه خپیمانتیا وي. دویم، دروغجن انسان د عزت څخه، ځکه دروغ او عزت هیڅکله هم نشي جمع کېدلی. هغه انسان چې دروغ وایي، دروغجن انسان، یوه ورځ خامخا شرمیږي او د عزت څخه محرومیږي. دریم، جلدباز انسان د کامیابی څخه، هغه انسان چې په خپل هر کار کې جلدبازي کوي، د حکمت څخه کار نه اخلي، دا انسان د کامیابی څخه محرومیږي. ځکه د کامیابی مثال د آخري منزل دی، تر څو چې ستړی کړی نه ورته رسېدلی نشي، نو بیا جلدبازي د څه خبرې. او دا خبره مې یاده که غواړې چې بغیر د جلدبازۍ نه کامیابۍ ته ورسېږم او د جلدبازۍ په وجه باندې د دې خپل هدف او د دې خپل مقصد او کامیابۍ څخه محرومه نشم، نو دا خبره یاده که د ناکامۍ وجه حالات نه دي، بلکې عادات دي، عادتونه دي. ځکه د نفسیاتو ماهرینو وینا دا ده چې خپل عادتونو بدلولو سره انسان په خپل ژوند کې انقلاب پیدا کولی شي. د کامیابو خلکو په شونډو باندې دوه څیزونه وي، یو خاموشي، بله مسکا. خاموشي د مشکلاتو څخه د بچ کېدلو لپاره، او مسکا د مشکلاتو د حل کولو لپاره. د ټول کلام حاصل ده چې درې قسمه خلک د دریو سیزونو څخه محرومیږي: غصه کوونکی د صحیح فیصلې څخه، دروغجن د عزت څخه، او جلدباز د کامیابۍ څخه.